السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. داسې ښه جامې مو په تن وي. دا یو ځل بیا له یوې نوي ویډیو سره ستاسو درنو چوپړ ته حاضر شوی یم. په دې هیله چې دا ویډیو مو د خوښې وړ وګرځي او یو څه معلومات دې حاصل کړئ. په دې ویډیو کې ښایو تاسو چې څنګه د بل چا موبایل کې خپله آی ډي بنده کړو. یعنې که تاسو یو موبایل یو هغه آی ډي مو پکې خلاصه پاتې شوې او هغه مو خرڅ کړی وي یا د نه چا اخیستې وي، نو څنګه وکولی شو چې خپله آی ډي پکې بنده کړو د فیسبوک. نو دوستانو په همدې هیله نن درته دا ویډیو جوړوم او په دې هیله چې یو څه ترې زده کړئ. نو د هر څه دمخه لومړی تاسو نه یو خواهش کوم چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په دې سور رنګ سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. لږ ځنډ وروسته بیل ایکن هم راځي، په دې هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو له نورو مخکې تاسو ته در ورسي. په دې کې موږ ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کولو تاسو دپاره، یو څه معلوماتي ویډیوګانې دي. نو په دې هیله چې دا مو هم د خوښې وړ وګرځي. نو دوستانو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو راځو په ویډیو پیل کوو. ویډیو چې څنګه کولی شو د بل چا موبایل کې خپله آی ډي بنده کړو چې تاسو پرې خلاصه کړې وي. نو راځو لومړی فیسبوک ته. کله مو چې فیسبوک آن کړه نو دلته به راشو، بیا به راشو لاندې اکاونټ سیټینګ ان پرایوسي باندې به کلیک وکړو. کله مو چې دلته کلیک وکړو اکاونټ سیټینګ دې ځای باندې به کلیک وکړئ. نو سیکیورټي ان لاګین دا چې څه دی تاسو ته خط تاو کوم دغې ځای باندې به کلیک وکړو. نو کله مو چې دلته کلیک وکړو نو لږ سرچ کوي، دا دی ویر یو اور لاګ ان، وایي تاسو خپل آی ډي چېرته خلاصه کړئ. سی مور باندې به کلیک وکړو. نو دا دی ما ته یې راوښود 5 ځایونه چې دلته تاسو خپل آی ډي خلاص کړې ده. نو که غواړئ چې لاګ اوټ شئ، که غواړئ چې د ټولو نه لاګ اوټ شئ، لاګ اوټ اف آل سیزن، او که غواړئ چې نه کوم موبایل تاسو ښی وي چې ما دې کې خلاصه کړې نو هماغې زه بندوم. نو ما وینډوز فون کې زه دلته کلیک کوم، لږ انتظار کوو. نو دا دی دوستانو راغلو، دلته ښایي ریموو فیسبوک فرام وینډوز فون، وایي له دې ځایه خپل فیسبوک لرې کړئ. نو ریموو باندې کلیک کوو. نو زموږ آی ډي به د هغې موبایل څخه ریموو شي. نو دا دی ګوره دوستانو، تاسو ولیده هغه ورک شو. دلته همدا 4 پاتې شو. که غواړئ چې د دې بل نه یې هم لرې کړئ نو په همدې کلیک وکړئ. دلته یې لیکلي لاګ اوټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته یې تاریخ هم ښایي چې په دې تاریخ تاسو پکې خپله آی ډي خلاصه کړې ده. نو د دې څخه هم لاګ اوټ شو. که غواړئ چې د ټولو څخه لاګ اوټ کړئ نو همدغه یې طریقه ده. په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې له بل چا موبایل کې خپله آی ډي په 2 منټو کې بنده کړئ. نو دوستانو په دې هیله چې دا ویډیو مو د خوښې وړ وګرځېدلې وي، نو تاسو خواهش کوم چې زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، څه معلومات ترې حاصل کړئ. نو نور مو په الله سپارم. لا همدې یوټیوب کې سرچ کړئ اسانه زده کړه. زموږ چینل به تاسو ته راشي، په سبسکرایب کلیک وکړئ او بیا د بیل ایکن کلیک کړئ. ویډیو کتلو مو هیر نشي، لایک هم ورکړئ تر څو نور دوستان هم خبر شي. نور مو په الله سپارم. ښه وختونه، ښې شېبې.